21 کاله مخکې د نړیوال فضایي مرکز لومړنۍ رغبېلګه پوشکۍ د فضا مدار ته ولېږل سوه. په تیرو 100 کلونو کې په سلګونه ستورمزلو په دې فضایي مرکز کې د ځمکني ژوند د پراختیا لپاره علمي څېړنې کړي دي. مګر دا فضایي مرکز نور څونه وخت لري چې پاتې سي؟ څه به ووسي که اخر له کار ووځي؟ دلته به په دې پوه سئ چې د نړیوال فضایي مرکز پر ځای څه په پلان کې دي. که چیرې دا ستره سپوږمکۍ له کاره ووځي چیرې به راولویږي او د ناسا راتلونکې طرحه څه ده؟ نړیوال فضایي مرکز په فضا کې تر ټولو لوی انساني تخلیق دی. د وخت په تېرېدو یې دا هره برخه هلته جلا جلا وړل سوې ده. دلته به یې ځینې برخې په پوره وضاحت په نوبت تشریح کړم او په دې به پوه سئ چې په جوړولو کې کومو هېوادونو ونډه لرله. راسئ له دې ځایه راپیل کړو. د نړیوال فضایي مرکز جوړښت کلونه وخت ونیوی چې جوړ سو. د امریکا متحده ایالاتونو په 1984 کې د سپیس سټیشن فریډم تر عنوان لاندې د یادې پروژې اعلان وکړ. دا هغه رسمونه دي چې ویل اصلي فضایي مرکز به داسې وي. دا یوازې د جوړښت نقشه وه. څو ځله یې ډیزاین وسو مګر د امریکا کانګرس د دې پروژې بودیجه تصویب نه کړله. مګر په 1993 کې چې کله نور هیوادونه هم راګډ سوه نو بیا نوم نړیوال فضایي مرکز یا انټرنیشنل سپیس سټیشن ته بدل سو. 15 کاله وروسته یې په فضا کې د جوړولو چارې پیل سوې. دا نړیوال فضایي مرکز دی. څنګه چې نن دی دغه فضایي مرکز د ساینسي څېړنو په موخه کارول کیږي کوم چې یوازې باید په فضا کې ترسره سي. دلته معمولا 6 ستورمزلي کار کوي او په هرو 6 میاشتو کې بدلیږي. دا فضایي مرکز د یو امریکایي فوټبال لوبغالي په اندازه لوی دی کوم چې د مځکې د اټموسفیر په وروستۍ برخه کې قرار لري. دغه ته د مځکې کښته مدار وایي. دومره لوړ مدار هم نه لکه هغه نورې سپوږمکۍ چې پکښې ګرځښت کوي. نړیوال فضایي مرکز په هرو 2 دقیقو کې یو ځل پر ټوله مځکه راګرځي. یعنی په ساعت کې نږدې د 28,000 کیلومتره په تیزښت په حرکت کې وي. د وخت په تېرېدو نړیوال فضایي مرکز قراریږي او ارتفاع یې راټیټېږي. د دې د مخنیوي لپاره دوامداره په تخنیکي توګه د هغې لوړوالی زیاتوي چې په فضا کې پاتې سي. کوم هیوادونه چې په نړیوال فضایي مرکز کې شریک دي؟ امریکا، کاناډا، روسیا، جاپان او یو شمیر نور اروپایي هیوادونه دي. راسئ دلته د فضایي مرکز یو څو برخې تشریح کړو. انټیګریټډ ټرست سټرکچر د دې فضایي بیړۍ د ملا تیر هم یادیږي. پر خپل ځان باندې لمریزې هندارې هم لري چې برېښنا تولیدوي. رادیویټر پانلز چې د فضایي مرکز تودوخه د باندې باسي. نور اسباب او څېړنیز سامانالات هم پسې مښتي دي. لاندې برخه له ځان سره فشاري پوشکۍ یا سپینه لري. دا هغه ځای دی چیرې چې ستورمزلې بې له فضایي کالیو اوسي او کار کوي. دا برخه ټول په روسانو پورې اړه لري. دا بله برخه په امریکا پورې اړه لري کوم چې د امریکا، اروپا، جاپان او کاناډا پوشکۍ پکښې نصب دي. د ستورمزلو لپاره دا لوی فضایي خوندي ځای به بالاخره یو وخت له دې خوندیتوبه ووځي. د یادولو ده چې په نړیوال فضایي مرکز هر کال 4 بیلیونه ډالر لګښت کیږي. پر نړیوال فضایي مرکز به دا بودیجه په 2024 کې نوره کاته سي. ناسا غواړي چې په 2028 کال کې د دې فضایي مرکز فعالیت ودروي او بودیجه پر نورو پاموړونکو فضایي ماموریتونو ولګوي. مګر کله چې غواړي د فضایي مرکز فعالیت ودروي او ننګونکی کار دا دی چې څنګه هغه بیرته په اسمان کې د ستر فضایي مرکز له یو او بل سره جلا کړي. د فضایي اتحادیې د تړونلیک پر اساس هر هیواد د خپل رغبېلګې سفینې کښته کولو مسؤلیت لري. ځینې وایي چې د فضایي مرکز هره سفینه باید په جلا جلا ډول سره بیله سي او دلته پر مځکه ځینې موزیم جوړ سي. یوازینی وسایل چې دا هر څه کولی سي هغه فضایي بیړۍ دي. دا به نو 22 فضایي بیړیو ته اړتیا وي چې د فضایي مرکز هره برخه بیرته ځمکې ته راانتقال کړي. یو تر ټولو ښه طریقه دا ده چې فضایي مرکز باید د آرام سمندر په نیمو سیمه کې راشوه کړل سي. دا هغه ساحه ده چې شاوخوا 1600 کیلومتره هیڅ انساني تمدن ژوند نه کوي. دا نو د فضایي مرکز د رالوېدو لپاره یوازینی خوندي ځای دی. دغه د انسانانو څخه دومره لرې ساحه ده چې یوازیني انسانان چې هلته ورنږدې دي هغه د فضایي مرکز ستورمزلي دي کوم چې د همدې سمندر پر سطحه 402 کیلومتره لوړ تیریږي. د فضایي بیړیو له پیله تر اوسه دلته تر 200 ډیرې فضایي الوتنې بیرته راګرځېدلې دي. د روسیې د میر فضایي مرکز په ګډون کوم چې هغه په 2011 کې هم دلته بیرته راولوېدی. کله چې فضایي مرکز د مځکې و اټموسفیر ته رادننه سي په میزوسفیر کې شدیده ګرمي او فشار هم دومره کفایت کوي چې ډېری سپوږمکۍ وسوځوي.
په هغه وخت کې میر فضایي مرکز یوازینۍ لویه سپوږمکۍ وه چې دلته راشوه کړل سوه. ځینې لوی برخې سلامتې مځکې ته راورسېدلې او د رالوېدو پر مهال یې خورا یوه ستره اوږده لمبا وکړله. مطلب فضا ته دومره ستر فضایي مرکز لیږل نه لومړی ځل دی او نه به وروستی ځل سي. تر نړیوال مرکز مخکې روسیې خپل 7 داسې فضایي مرکزونه په بریالیتوب فضا ته لیږلي دي. کله چې د نړیوال فضایي مرکز فعالیت ودرول سي، روسیه په پلان کې لري چې خپله برخه جلا کړي او ځان ته مستقل فضایي مرکز ځینې جوړ کړي. په عین حال کې د چین فضایي دایره پر دې بوخته ده چې خپل فضایي مرکز جوړ کړي او په همدې 2020 کې به یې فضا ته د پورته کولو کار پیل کړي چې 3 کاله به ونیسي چې بشپړ سي. ناسا په دې هڅه کې ده چې نړیوال فضایي مرکز د درولو پر ځای یوه شخصي کمپنۍ ته وسپاري او یا به یې کمپنۍ خپله ځان ته جوړه کړي. سپیس ایکس کمپنۍ د سټارشپ پر بیړۍ کار روان کړی دی، خو ښایي هغوی دا مرکز واخلي او د ځان لپاره یې جوړ کړي. سپیس ایکس ټولې چارې ارزوي، په څه کې چې ګټه وي هغه به کوي. ډېر کم ښایي هغوی داسې یو ننګونې ته غاړه کښېږدي. له بلې خوا ناسا سپوږمۍ ته سترګې نیولې دي. دوی د سپوږمۍ لپاره همداسې یو فضایي مرکز جوړوي کوم چې په 2024 میلادي کال کې به یې کار راپیل کړي. هلته به ستورمزلې د ډېر وخت لپاره پاته سي تر څو وکتل سي چې د انسان وجود له مقناطیسي ډګر څخه د باندې په شدیده شعاع کې څه ډول غبرګون ښیي. په عین حال کې دا به ولیر فضا ته د لیږدونکي وسایل لپاره د تمځای یوه کوچناکه هډه هم وي کوم چې له دې څخه به مریخ ته انسانان ولېږل سي. ښایي خواشینونکی وي چې وایي چې دا د پام وړ فضایي مرکز نوره اخره ده. ځای دی چې په دې مرکز کې د ستورمزلو له هڅو او علمي لاسته راوړنو مننه وکړو. تر دې لا هم په راتلونکي کې د فضا په برخه کې د نوو حیرانونکو څېړنیزو اسبابو په تمه یو.